د غریبانانو هغه ژوند محسوسول کوم چې هغوی تیری چې نن سبا زموږ نه تقریبا ورک دي. موږ بس دکه غم دی چې زه زما بچی زما ښځه زما مور پلار او زه بس چې زه موړ یم په خېټه او زه برابر یم نور په تندر باندې. داسې خلک شتي چې هغوی د ډوډۍ درک نه لري. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي دي. یو ته وایي تاله به دا والم بل ته وایي تاله به دا والم دروغ ورته وایي. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي چې تاسو له به غوښه راوړو تاسو له به دا راوړو دغه به غریبانانو سره موافقت دا د خوشحالۍ ورځ ده او غریبانان چې دي هغوی سره غوښه نشته نو غوښه به هغوی ته کله میلاویږي چې خلک قربانیان وکړي نو هله به هغوی ته غوښه هم میلاو شي نو هغوی خوري. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په شان ځان کو نو چې څو پورې هغوی غوښه نه ده خوړلې رسول صلی الله علیه وسلم نه ده خوړلې چې دا خوشحالي زموږ یو ځای شي. دې ته وایي د غریبانانو درد محسوسول. د غریبانانو هغه ژوند محسوسول کوم چې هغوی تیری چې نن سبا زموږ نه تقریبا ورک دي. چې سړی دا محسوسه کړي چې که نه کله نه کله سړی ځان سره پروت یو دا سوچ وکړي یا ځان له ناست یو سوچ وکړي نو سړي غونه یې ځیږي چې دا اختر روان دی موږ سره غم دی د بچو او د ښځو او د مور پلار او کم څاروی به راولي او څنګه به راولي او داسې خلک شتي چې هغوی د ډوډۍ درک نه لري. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي دي. یو ته وایي تاله به دا والم بل ته وایي تاله به دا والم دروغ ورته وایي. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي چې تاسو له به غوښه راوړو تاسو له به دا راوړو دغه به راوړو. د دوی چې څو پورې موږ یو بل نه محسوس کړی موږ هغه ورورولي نه ده قایمه کړې کوم چې موږ ته اسلام او شریعت ښوولې ده. رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي مسلمان او د مسلمان مثال داسې دی لکه یو بدن. څنګه یو بدن کې چې په یو اندام باندې دړ راشي نو ټول بدن ته تکلیف وي نو چې یو مسلمان باندې تکلیف راشي پکار چې په ټولو باندې دا تکلیف وي. او دا زه ښه ډاډه وایم دا هم نه چې شکي خبره ده چې دا خوی په ډېرو لږو مسلمانانو کې پاتې شوی دی. موږ بس دکه غم دی چې زه زما بچی زما ښځه زما مور پلار او زه بس چې زه موړ یم په خېټه او زه برابر یم نور په تندر مه لګوم. دا اوس ښه موقع را روانه ده چې موږ پکې د یو بل تپوس وکړو. موږ د غریب تپوس وکړو. بچو له جامې الو غریب له ورسره یو جوړت به ووایلو هېڅ پې زموږ نه ځي هېڅ پې نه ځي. غوښه تقسیم یې کړه په دې غریبانانو کې فریزرو کې او په دغه کې څه له ایږدي راوي به څورې کړي د غریبانانو له او خصوصا نن سبا چې کوم حالات دي اقتصادي زموږ د علاقو هغه ډېر خراب شوي دي. ښه درانه خلک هغوی کور کې درک د ډوډۍ نه لګي خو هلته دا دی چې پښتنو له الله یو دا خوی ورکړی دا ټولو له نه خو اکثرو له الله دا خوی ورکړی چې هغوی د خپل عزت ډېر خیال ساتي. غږ نشي کولی وینا نشي کولی. ما ورته پکار دی چې اندازه ولګو که نو دا موقع ده. رسول صلی الله علیه وسلم به ولې دا خوراک لیټ کو چې د دې غریبانو سره ځان یو شان چې ګوره تاسو هم څه نه دي خوړلي ما هم ګوره لا څه نه دي خوړلي چې تاسو غوښه وخوړه ما دا غوښه وخوړه موږ یو شان شو.